د جنوب غرب ولایتونو قومي مشران چې د کونړ ولایت له مشرانو سره د لیدو کتو په موخه یې اوږد سفر راپیل کړی و، دلته د ولسونو له تاوده هرکلي سره مخ شول. د مشرانو د سید جمال الدین افغان په تالار کې له مسؤلینو او قومي مخورو سره ناسته هم ترسره کړه. نو ستاسو د راتلو نه موږ ډېر زیات منندوی یو، خوشحاله یو چې تاسو کونړ ولایت یو اطرافي ولایت دی، یو غریز ولایت دی، تاسو تکلیف او کړاو د افغانستان د غیور او مظلوم ملت د وحدت دپاره دا ترسره که الله تعالی دې تاسو ته اجر درکړي. دغه قومي جرګه چې په جوړښت کې یې د ټولو قومونو استازي شامل وو، خپل پیغامونه یې تر ډیره د ملي یووالي او وحدت د ټینګښت په تړاو بیان کړه. یوه خبره لرم د اتفاق و اتحاد او د الله د شکر. اتفاق و اتحاد به کوو د خدای د رضا لپاره، قومي به پرېږدو، چوکۍ به پرېږدو، هغه زړې خبرې به پرېږدو، د خدای لپاره به لاس سره ورکوو چې د دې ولس د کونډې و د یتیم خدمت وکړو. افغانستان ما و شما عزیزای بزرگوار سرزمین محبت و اخوت و برادری است. دشمن همیشه کوشش کرده مردم متفرق بکنه، منافقت بکنه، ولی نمیتونه. کونړیو مشرانو بیا په خپلو خبرو کې وویل د موجوده نظام په سوري کې د قومونو ترمنځ ملي یووالی ډېر غښتلی شوی او د لا غښتلتیا لپاره یې په دغه ډول هڅو ټینګار وکړ. راځئ د دې تعصب د ختمول دپاره نور تاجک او ازبک، پښتون او امزی او سدوزی او صافی دا تعصبونه باید نور ختم کړو. موږ متحده جغرافیایي د یو واحد نظام د یو واحد جغرافیا واکداران یو، باید شریک اقدام یې وکړو. موږ ګوجر، پښتون، هزاره، ازبک، تاجک چې په افغانستان کې هر څومره څوک شتون ولري، موږ ټول یو وروڼه یو مسلمانان یو او د یو اسلامي امارت د چتر د لاندې انشاءالله راغونډ یو. کونړ ته راغلو یادو مشرانو د اسلامي امارت امنیتي او دفاعي سرتیري هم په ډالۍ ووستایل او د هیواد د بشپړې خپلواکۍ د ساتلو په لاره کې یې د دوی قربانۍ اغېزمنې وبللې.